موږ شل کاله ډېر فاسده او ډېر خوناشامه او خونخوره رهبري درلودو چې هغه د محترم حامد کرزي تر مشرۍ لاندې ټیم فاسد او مفسد، غل، رشوتخور، شرابخور، چرسي، بنګي، لوچک، لوپړ او معتاده شامل وه. تر هغه ځایه پورې چې په ما اډه لري، زه د هیڅ جنګ ملاتړ نه کوم او په هیڅ جنګ کې هم نور سهم نه اخلم، علاقمندي هم نه لرم، نه څوک و دې کار ته هڅوم او هره خبره چې ولرم هغه به په مصلحت آمیزه ډول باندې او په یو منظمه چوکاټ کې به هغه وړاندې کړم. که ومنل سو کور آباد، که ونه منل سو هم یې کور آباد. زه نور د اسلامي امارت سره د مسلحانه حرکت مخالف یم او بیا د دنیا په جعلي متفکر، غلابي متفکر او خدای نابخښونکی متفکر چې نوم یې د متفکر و، ولې هغه تر هغه کړی بل پس انسان په دې جامعې کې او په دې نړۍ کې نه و چې هغه غني او ټیمې و. هغه حاکمان سو، هغو څه وکړه د افغانستان د خلکو سره. بنان هر ډول نظامي حرکت ناروا دی، روایت نه لري. نور د افغانستان د خلکو د وینې تویدو هیڅ مشروع لاره نسته او نه به وي.